دا یو ورو سوال کړی دی وایي زه د دوایانو په سټور کې کار کوم نو کله ناکله په ما پسې کسان راشي چې هغوی انشورنس کړی نو دوی زما نه دومره دوایانې والي هغه پرچه کې لیکلي چې ما ته یقیني پته دی چې دا دوایانې د د حاجت نه زیاتې دي او دی بیا د دوایانې بهر خرڅوي نو په ما باندې څه ګناه شتي او که نه زه چې دا دوایانې دله ورکوم الجواب مریض له څومره دوایي پکار ده څومره نه ده پکار دې کې به چا ته واپس کېږي ډاکټر ته که سټور والا ته ډاکټر ته اول خدا خبره یاده کړي چې ډاکټر دوایي ولیکله چې دله دا ورکه دله دا ورکه دله دا ورکه د سټور والا کار صرف دا دی چې دغه دوایي ورکړي اگر کله ده په ګمان کې دا راځي چې دی دا بهر خرڅوي تر د حاجت نه زیاتې دي دی په دې نه ګناهګارېږي ځکه چې هلته د ذمهواري دا دی چې ډاکټر څه لیکلي هغه به ورکوي او ډاکټر دغه لیکلي دي ډاکټر دغه لیکلي دي که چېرته ډاکټر زیاتې کړی که چېرته ډاکټر زیاتې کړی او ده ته یې لیکي په قص او ده ورته ویلي چې ما ته یې ولیکه زه بیا خرڅوم او زه غریب یم او زه تجارت کوم نو بیا د دواړه په ګناه کې شریک دي خو سټور والا ته ګناه نشتی دا خبر ټولو ته کوم ټول یاد کړي ډاکټران دي او که عوام دي وایي دا چې انشورنس دی ما وایي پیسې ورکړي دي انشورنس سره هم دوکه کول ګورې ناروا دي د انشورنس د کمپنۍ سره دوکه کول حرام دي دا بعض وایي زما کارډ والا لاړ شه اورېدلي هم دي که نه هم دي اورېدلي ګورې دا جایز دي زما کارډ والا لاړ شه جایز دي حرام دي من غشنا فلیس منا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک موږ له دوکه راکړي دی په موږ کې نه دی ها سټور والا په دې ځای کې ګناهګارېدی شي چې دی ورته مثال کې ډاکټر ورته دوایانې لیکلي دي او دی ورته ووایي دا بیمار چې دا دوایانې ټولې مه راکوه د دې دوایانو په ځای ماله بل څه راکړه او بیا زه ځان له خرڅ کړم زه به ترې فایده والم او دا دی ګناهګار دی ځکه چې د ذمهواري دا نه ده د ذمهواري صرف دغه و چې ده دغه څه ورکړی و چې څه لیکلی شوي دي بس د هغې نه اخوا نور څه به نه ورکوي او کوم خلک چې دا دوایانې الي او بیا یې خرڅوي کوم خلک چې دا دوایانې الي او بیا یې خرڅوي نو دا دوه قسمه دي یو سړی دی هغه ته د دوایي ضرورت دی او ډاکټر هغه ته دوایي ولیکله او د ده ورته ضرورت دی ده چې دا دوایي واغسته نو د ده په ملکیت کې راله که رانله د ده شوه که نه شوه شوه اوس که د دې نه بعد دی دا بل چا له ورکوي نو دا خو د ده ملکیت دی ورکوي دي که نه خو دا پکې شرط دی چې د دې د لاسه به زیاته دوایي نه رالي دا مقصد ده څومره چې د ضرورت دی خو بل له یې ورکړه ورکوي د هېڅ خبره نه او که چېرته په دروغ ویلي په دوکو دړکو د دوایانې ډېرې راځي او بیا یې خرڅوي نو بیا دی حرام کار کوي ناروا کار کوي او غلا کوي دا مال مغصوب دی دا مال مسروق دی او د باندې لازم دی چې دا مال واپس کی تامین کمپنۍ ته او که ورسره نه وي بیا د هغې قیمت ترې واپس کی حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی علی الید ما اخذت حتی تؤدي چې څه دې واخیستو په غلا سره په غصب سره په هر ناروا طریقې سره هغه بیا واپس ورکړي